executive sentence. د executive sentence ته دویم نوم ویل کېږي declarative sentence. executive sentence ته په اردو کې جمله خبریه ویل کېږي. A sentence which simply affirm or deny something. دا executive sentence هغه sentence ته ویل کېږي کله چې د یوې خبرې واقع کېدل یا نه واقع کېدلو خبر ورکړه شي نو دې ته executive sentence ویل کېږي. یا executive sentence هغه sentence ته ویل کېږي کوم چې simple statement بیان کړي نو هغه ته بیا executive sentence ویل کېږي یا declarative sentence ویل کېږي. چې simple statement بیان کړي هغه ته declarative یا executive sentence ویل کېږي. خو یوه خبره په یاد ولرئ چې زیاده تر به د دې جواب د دې executive sentence یا د declarative sentence او جواب به مونږ زیاده تر په yes no کې ورکو. په yes no کې به د دې جوابي. For example, امجید has written a letter. امجید یو خط لیکلی دی. موږ سره simple statement بیان کو. نو اوس د دې امجید خط لیکلی. امجید has written a letter. Yes, امجید یو خط لیکلی دی. ساجد has gone to school. ساجد سکول ته تللی دی. دا که مونږ yes او که no نو دا زمونږ سره declarative sentence دی. خو ساجد has gone to school. Yes, ساجد سکول ته تللی دی. بل امجید has not written a letter. امجید یو خط نه دی لیکلی. No, نه. ساجد has not gone to school. ساجد سکول ته نه دی تللی. نه. نو دا زمونږ سره executive sentence شو. په ساده الفاظو executive sentence هغه sentence کوم چې موږ سره simple statement بیان کړي هغه ته executive sentence ویل کېږي. یا هغه جمله په کوم چې د څه خبرې واقع کېدل یا نه واقع کېدلو خبر ورکړه شي. یو کار د یا واقع کېدلو او یا د نه واقع کېدلو خبر پکې ورکړه شي نو دې ته هم executive sentence ویل کېږي. او یا simple statement چې بیان کړي دې ته هم executive sentence ویل کېږي.